د راشد خان او لیلا خان ترمنځ څه کیسه ده؟ ولې لیلا خان ته د راشد خان په اړه ډیر کمنټونه کیږي؟ د کوزې پښتونخوا د پښتو ژبې مشهورې سندرغاړې لیلا خان ته د هغې د هر پوسټ لاندې حتما یو څو کمنټونه د راشد خان په تړاو کیږي. خو د راشد خان او لیلا خان ترمنځ څه اړیکه ده؟ کیسه څه ده؟ ولې لیلا خان ته د راشد خان په اړه کمنټونه کیږي؟ نن یې دلته راسره وګورئ. دا کیسه د مشهورې اداکارې نجیبه فیض د خپرونې بنډار له نجیبې سره نه پیل شو. کله چې راشد خان په دغه خپرونه کې میلمه و نو لیلا خان هم دغه خپرونې ته خپل ځانګړی پیغام لیږلی و. نجیبه راشد خان ته وایي چې زه خبره شوې یم چې ته د لیلا خان سندرې اورې، نو تا ته نن لیلا خان پیغام را لیږلی دی چې اورو یې. لیلا خان په دغه پیغام کې راشد خان ته د اردو ژبې یوه سندره هم ډالۍ کوي. له هغې وروسته بیا کله چې راشد خان پاکستان ته تللی و او هلته د پاکستان سوپر لیګ کې لوبېده، نو هم لیلا خان سره یې یوه ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. همداراز تیر کال لیلا خان په خپله فیسبوک پاڼه کې په ژوندۍ بڼه راغلې وه او هلته ترې یو کس د افغانستان لوبډله کې د خوښې لوبغاړي په اړه پوښتنه وکړې او لیلا خان ورته په ځواب کې ووایي چې د افغانستان په لوبډله کې راشد خان د خوښې لوبغاړی دی. راشد خان نه یوازې دا چې د لیلا خان خوښیږي، بلکې د میلیونونو کسانو خوښیږي چې په هغې کې ډېرې نجونې او ښځې هم شته چې په همدې لړ کې د کرکټ د برخې ځینې مشهورې ښځې هم شته، لکه آیرن هایلینډ او نورې، چې د راشد خان په پوسټونو کمنټونه هم کوي او وخت نه وخت د هغه په اړه ټویټونه هم کوي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.